السلام علیکم. په پېښور کلي کې درته هرکلی. نن زه تاسو ته یو عبرتناکه کیسه کوم چې امام غزالي صاحب کړې وه. وایي یو کس روان و، یو زمری ورپسې شو، اخوا دېخوا یې وکتل، چېرته ونه هم نه وه چې دی ورختلی وي. په نظر یې یو کوی راغلی چې ده دا سوچ وکړو چې راځه دې کوی ته به ورښکته شم او چې زمری لاړ شي نو بیا به راوخېږم. کله چې دی دې کوی ته ور کوزېدو نو چې لاندې پکې وکتل، لاندې پکې یو غټ ښامار ناست و. دی ډېر پریشانه شو او بیا یې په نظر باندې یو ریښه د هغه کوی په غاړه ولیده. ده دا سوچ وکړو چې راځه دې ریښې پورې به ځوړند شم، نو نه به لاندې ښامار ته ورسم او نه به پره زمري سره یم، نو منځ کې به ځوړند شم او کله چې زمری لاړ شي نو بیا به راوخېږم. ده چې کله ورښکته شو او ځوړند شو، یو شېبه پس ده کتل دا کم ریښه باندې چې دی ځوړند شوی و، دې ریښه باندې یو سپین او یو تور میږی لګیا و او دا ریښه یې خوړله. کله چې دې ته د ده خیال شو نو ډېر پریشانه شو. که دی دا کټ کا نو زه خو به لاندې ښامار ته پروت وم. لږ ساعت پس د ده مخامخ یو د شاتو د مچو ګبین و چې نظر یې پرې ولګېد. ده سوچ وکړو چې راځه لږ شات به وخورم، نو په یو لاس یې ریښه ونیوله او د بل لاس په ګوته یې شات وڅښل. شاتو خوند ورکړو نو د شاتو په خوړلو کې ډېر مصروفه شو او زمری، ښامار او میږي د ذهن نه ووتل. امام غزالي صاحب فرمایي: ای دوسته، ستا مثال د دغه کس په شانتې دی. ملک الموت د زمري په شکل ستا پسې روان دی او د قبر عذاب چې کوم دی د دې تور ښامار په شان ستا په انتظار کې دی، او دا تور او سپین میږی چې کوم دی دا د ستا د ژوند شپې او ورځې دي. هغه ریښه چې کومه وه هغه میږو چې خوړله هغه ستا ژوند و. دا د شاتو ګبین چې کوم و دا دنیا خوند دی، او د دې په خوند کې چې ته څنګه مصروفه شوې. لږ خپلو اعمالو ته متوجه شه، ستا انجام به څنګه وي ای انسانه. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.